څوک چې صبر کوي که نه د ده دپاره په قرآن کې 3 زیري ذکر شوي دي په یو آیت کې. اگر که دین علاوه نور زیري هم شته خو په یو آیت کې 3 زیري دي. دا په یو ځای ذکر شوي دي. الله وی وبشر الصابرین، الله وی زیری ورکړه صبر کوونکو ته پیغمبره. خو نو اول خدای زده کړه چې صبر کوونکي څوک دي؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. کله چې دوی ته څه مصیبت ورسي، هر مصیبت، یعنی الله عامه خبره کړې نکره مصیبت، نو دې کې ټول مصیبتونه راغلي د الف نه د یا پورې. مصیبت د رزق، مصیبت د صحت، مصیبت د غم، مصیبت د مرګ، هر قسمه مصیبت وړوکی غټ هر یو دی. دې بندګانو ته الله ته چې کله مصیبت ورسي نو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون. او دا ته فائدې ذکر کم. زمونږ د عوامو په ذهن کې دوه خبرې ډېرې غلطې پرتې دي. لکه اوس کې څه دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، څوک مړ دی؟ یعنی معنی دا چې انا لله به کله وي چې څوک مړ شي، نه ورته نور مصیبتونه نه دي. لکه یو سړي جیب کې لاس و، جیب کې لاس و بټوه نشته، مصیبت دی که نه دی؟ انا لله و انا الیه راجعون. او دا په عربو کې دا عادت شته، معمولی مصیبتونه هغوی انا لله وایي، زمونږ هغه انا لله څه ته ساتلی؟ مرګ ته. یو دویم ذهن کې دا پرته ده که ته وایې چې یاره هغه پلانې دی الله وبخي، مړ ولې دا بخښنه صرف مړی ورته محتاج دی. ته چې دا وایې یا الله ما وبخه، ته یې وایې که نه وایې؟ نو که ته یې وایې چې یا الله ما وبخه نو صحیح ده، خو که زه ووایم چې یا الله ته وبخه دی وبخه نو ولې مړلی شي؟ نو دا بخښنه خو دا نه دی چې زمونږ مړه شوي مونږ ورته محتاج یو، نه بخښنې ته خو مونږ په ژوند کې محتاج یو او مرګ نه بعد ورته محتاج یو. اوس الله دوی له څه ورکوي؟ زیری واورئ. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. اولنی زیری اولئک علیهم صلوات من ربهم، رب العالمین د دوی خشان بیانوي په اسمانونو کې، د دوی صفت کوي په کوم ځای کې؟ په اسمان کې. دویم ورحمه، په دوی باندې الله رحمتونه راوریږي. دریم واولئک هم المهتدون، دا خلک هدایت یافته دي، الله ورته نیغه لار ښیي. معمولي زیري دي، ډېرې غټې خبرې دي چې الله ستا تذکره په اسمانونو کې وکړي او په تا رحمت راووروي او تا ته نیغه لار وښیي. ته نور څه غواړې د الله نه؟ موږ خو غواړو دقه چې الله زموږ سره دومره محبت وکړي چې زموږ ذکر کم ځای کې وکړي، اسمان کې، او په موږ رحمت راووروي او موږ ته نیغه لار وښیي. موږ خو غواړو دقه د الله نه. دا په صبر باندې تا ته میلاوېدی شي.